د استنجا کې یو بل مسله ده چې هغه یاد کړه د ادب په لحاظ باندې دې ته ورنږدې مسله ده. استنجا درې قسمه لري، درې قسمونه. یو الاستجمار، په استنجا کې کاڼي استعمالول. دا د کاڼو استنجا چې دا پوره استنجا ده. تمام فقهاو د فقه څومره کتابونه چې سړی ګوري، فقه حنفي، شافعي، مالکی، حنبلي، فقه ظاهري، ټول فقهاو دا استنجا بالاحجار د کاڼو استنجا ته پوره کامله استنجا ویل. د دې خبره زما مطلب دا دی چې یو سړی قضای حاجت ته سارا تلاړ پټی ته الته په کاڼو باندې ځان صفا کو او د سوچ کو چراغه دلته دا سړی ته بیا دوباره د ابو استنجا ته ضرورت نشته، د چارنده مو کې ومنځي کوي، بس دا کافی استنجا ده. د کافی معنی دا ده. او ډیر احادیث په دې خبر راغلي چې د الله نبی استنجا په کاڼو باندې کړ ده. حکم د استنجا تاسو ته معلوم ده چې واجب ده او فرض ده او لازم ده، او استنجا بالاحجار دا کافی استنجا ده او په دې باندې کفایت کول دا غي نرسته بیا چارندام کول، دوباره د ابو استنجا ته ضرورت نشته. دا یو قسم استنجا شو، دا کامل استنجا ده. دویم قسم استنجا چې په حدیثو کې راغله استنجا بالماء، په ابو باندې استنجا کول. بعض اهل العلم لیکلي دا استنجا بالماء ده، استنجا بالاحجار نه لګه کامله ده، ځکه په دې باندې صفائی لګ ډیره راځي. دا له چې سړی کله په ابو باندې کاڼو باندې استنجا ونه کې دنه په حمام کې، نو حمام او باتروم کې چې سړی ناس بیا کاڼي نه استعمالي، دغه د پاره وبو استعمالي، نو بیا استنجا بالماء دا کافی استنجا ده. بعض سودایان تاسو لیدلی چې په دنه په لیټرن کې دا وسره لوټي پرتی دي، سودایان تاسو کتللی په دنیا کې. په کومبر زمنګ مدرسه کې لیټرنان دي چې هر حمام ته ننوزي دنه درې او څلور کاڼي پراته دي، هغه نه بیا لیټرن تم کله کله مسله جوړه شي، کله هغه بند شي. دا طریقه خلاف سنت ده، دا د وسوسو بیماری ده چې خلک خامخاول په کاڼو باندې استنجا وکي، بیا خامخ یو لوټه د اوبو پکې واړی، دا طریقه غلطه ده. بل چې تل حمام ته داخل شو نو بیا د اوبو استنجا ساده لپاره کافی ده، بدی باندې استنجا وکړه کافی استنجا ده. او دریم قسم استنجا الجمع بین الماء والاحجار، کاڼي او بدوانه جمع کول. دې استنجا ته بعضو محدثین ډېر په سختۍ کتللی، لکه پاغو کې امام البانی رحمه الله د په صفت الصلاه مقدمه کې طهارت کې لګللی چې دا استنجا چې خامخ سره په کانو استنجا وکي او خامخ په بو باندې استنجا کوي، هغه دا بدعت النساء ده، د خزو بدعت ده. دیو د شیخ البانی د دې قائل چې په دې جمع کې یو حدیث هم صحیح نشته. هغه وی جمع بین الماء والاحجار بارک څومره روایتونه چې په ذخیره د حدیثو کې راغلي دا ټول ضعیف دي و دا ټول کمزوري دي. صرف استنجا په وضو باندې او صرف استنجا په کانو باندې ودا د الله د نبی د استنجا طریقه وا، هغه د څه فرمایي. او سخت خبره کړه دا چې دا د خزو بدعت د جسړه په کانو باندې استنجا وکي او بیا راغلي استنجا په ځکه ولاړو پر دوغه خلاص کې نیول او جمع تکیږي او هغه بچي ز استنجا کومه. او که څوک په وضو باندې استنجا ونه کوي هغه ته په بد نظر ګوري چې دا خلک استنجا نه کوي، ځکه دا صرف د وضو استنجا ته استنجا وي، د کانو هغه ته نه وي. سره دا هغه نه چې کانو هغه ته استنجا ویل کیږي، شرعي استنجا ده څه ده. شیخ البانی دا موقع په کې صح کار کوي، هغه وی دا د زنانو بدعت ده چې خلک دا د وسوسې بیمارانو بشالي وغه خامخه د کانو د پس وب استعمالي او د کانو ته لازم وي، او یا په لیټرن کې د ناس د کانو استعمالي او به استعمالي و دا د وسوسې بیماران دي، دا د زنانو بدعت ده. او بعض علماء به ګرځي لکه نرمي کړ دا غو نه دسي بنوایو دسي وایو چې دا انسانان مختلف مزاجونه لري. بعض خلک د وسوسې بیماران دي، بعض خلک دسي دي چې دا غي د سلسل بول شکایت د متعال اساس کې تکیږي، بعض خلک دسي استلاق البطن دا غي د خېټه دسي بیماری د چاغت په دې کانو باندې پوره اکتفا نشي کولای، نو دا سړی مجبور دی کدا سړی د کانو د استنجا نه وروسته احتیاطاً وب استعمالي نو دې ته بدعت نه ویل کېږي. اگر که په دې باندې روایتونه چې څومره راغلي روایتونه په دې باب کې کمزور راغلي په جمع کې، خو اسه د کانو د استنجا ځان له حکم راغلی، د ربو د استنجا ځان له راغلی دی. نو که یو معذوره سړی دا دوه جمع کړي ان شاء الله دا به خیری، یو معذوره سړی دا جمع کړي نو دا خبره به خیری. نور دا خبره رونو لنډه واوري، دا کم نوجوانان خلک چي دي د وسوسې بیماران نه دي، د تشو متیازو قطرو ته نشته ده، د بډاګانو ته دا مشکلات یو د نوجوانانو ته نشته ده.
نو صحیح تنیز زکول بکار دی صرف د کانو په استنجا باندې اکتفا کول یا صرف د وضو په استنجا باندې اکتفا کول او لیټرین د ځان لدن لوټي موټي وړل دا طریقه خلاف سنت ده بلکې دا د زنانو بدعت ده او دا د وسوسې بیماری ده نو که سره د علماء په قول باندې د قول وکي چې سره بیمار دی او معذور دی کاغه د دوه خبري جمع کوي د بیماری د وجنه ان شاء الله تعالی دې کې به گنجائش ان شاء الله تعالی بعض علماء د سعودیانو په دې لیکلم کړ دي لکه عبد الله علي بسام دي خلکو لیکلم په دې جواب باندې کړ دي د ترغیب امر کړی دی او بعض علماء دې ته اکمل استنجام ویل له په دې باب کې روایتونه صحیح نه دي سوره توبه کې کوم روایت راغله ده په دې باب کې چې دا کوم آیت ما په اول خطبه کې ولستو فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين دی باب کې ابن کثیر یو حدیث راوړی دی چې د قباء والو نبی اسلام ته پوښتنه کو چې تاسو صفت الله په قران کې کړی دی چې په دې مسجد قباء کې څه کسان دي ځان ډیر پاکي او الله دا پاکي خوخي تاسو څه کار کوي په قباء والو ویل چې موږ استنجا په کانو باندې کو بیا په وبو باندې استنجا کوو د څه وته ویل دا روایت په ابن کثیر په تفسیر د سوره توبه کې د دې آیت دلاله لري داغه جواب ابن کثیر هم کړی ابن کثیر هم په روایت باندې خپل کلام کړی دی او زمون سره چې کوم نسخه ابن کثیر پته ده هغه په تحقیق الالبانی باندې د شیخ البانی په روایت باندې کلام کړی دی هغه روایت صحیح ده سي چې دی ویل قباء والو ویل چې موږ استنجا بالماء کوو او د بو استنجا کوو ځکه الله زموږ صفت کړی چې موږ په وبو باندې استنجا کوو صرف په وبو باندې کوو الته جمع د وبو د کانو ضعیفه ده دا خبره صحیح ده چې موږ صرف په وبو باندې استنجا کوو دا خبره صحیح ده او صحیح روایت هم ده چې صرف په وبو باندې استنجا کوو دیونه را جمع کول به د گنجائش په درجه کې د بیمارانو د پاره او معذورین د پاره نور صفای ان شاء الله تعالی په درې کانو باندې صفای راځي او داغه د پاره بیا د ابو اهتمام کول او د ابو په سیمنډه وال او رکعات بتانه تلې او قرات به شروعي او تبالته استنجاګانو ځکه به ولاړ او خلکو د بچي ز استنجا کوم دا طریقه زه دومره کمالي طریقه نه ده ځکه د کانو استنجا دا کافي او کامل استنجا ده دا د کانو استنجا چې سړی کوي دا به وتر تاخ کانو استعمالي لکه درې و د څه کانو به سړی استعمالي دا د الله د رسولنا په دې طریقه باندې نقل لا اخرنه صورت او ادب د قضای حاجت غدا ده چې استنجا چا وکړه نو رسد چارندام د کاونو لاسونه چې انځي نو نبی رسول دا طریقو چې زمکه پورې به لاسونه راخکل خوره به راواغه سپاغي به لاسونه انځل دغه د ګوتو غ بدبوئی به سره زایل شي اوس په دې زمانه کې به د حمامونو کې سہولتي صابون پکې پروت نور سيزونه پکې دنه پراته ډیټال وغیرہ پراته نو بدیم دا ګوتی پاکيږي لیکن د الله د نبی طریقه دا و چې هغه به خور پر لاسونه ککړ کړ وی بنزل بیا به ورسته چارندم د فاره شروع کوله صحابه وی د نبی اسلام جوړین ته چې څوک دنه داخل شو نو دا غي په دې مخامخ دیوال کې نبی سم د لاسونو چاپ لګیدل ځکه چې هغه به استنجا کول استنجا نورسته به دوه لاسونه په دې دیوال باندې وو د خور دیوالو نو ګوتو سبا خور ون خطر نو بیا به د خور د ګوتو نه انځل او د هغه سره صفایي او طهارت لنګ نورم راځي مزیدار راځي دا د الله د نبی عليه الصلاه والسلام طریقه وا